او صرف د پروموشن او د باس د خوشحالولو لپاره کار کوم نو څه نقصان وي؟ زما خوږ بچي کو چېرې ستاسو لانګ ټرم ویژن نه وي او یو ښه مقصد مو نه وي بلکې صرف پیسه پروموشن او د باس خوشحالول وي نو تاسو به هر وخت په ټینشن کې ځکه چې ستاسو نظر خو په ریکوایرډ ریزلټ او په نتیجه باندې وي نو چې په هغه کې کله نور له شل راځي نو تاسو به خپل سبارډینیټ ته هم غوسه کوئ خپل کولیګ ته هم غوسه کوئ ستاسو په اټیچیوډ او بیهیویر کې به هم ډېر نیگیټیو اثر راځي او ستاسو د ادارې ماحول به هم انسیف انوایرمنټ وي او د دې نقصان به ستاسو په صحت ستاسو د سبارډینیټ او د کولیګ په صحت باندې هم غورځېږي او په لانګ ټرم کې د ادارې په ترقۍ باندې به هم د دې اثر غورځېږي ان دغه ادارې ماحول به دونه انسیف وي چې خلک به کوشش کوي چې تاسو نه لرې وتښتي او دغه اداره پرېږدي د دې باره کې موږ یو تفصیلي ویډیو الریډي هم جوړه کړې ده د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي